د زیرک یوټیوب چینل درنو مینوالو تمه ټولو غوجوړ اوسئ او د صحت جامې پر تن وي. دا زه غلام شهباز زیرک یو ځل بیا د یو نوي ویډیو په ریکارډ کولو سره ستاسو درانه خدمت ته حاضر یم. د نن ورځې ویډیو مو په مایکروسافټ پروګرام کې د کتابچو د فونټ ډیزاین کولو لپاره غوره کړې. څنګه کولی شو په مایکروسافټ پروګرام کې د کتابچې فونټ ډیزاین کړو. دې لپاره په مایکروسافټ پروګرام کې تاسو لنډه ویډیو برابره کړې. ویډیو تر پایه پورې ګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. د دې کار کولو لپاره تر هر څه وړاندې راځو خپل کمپیوټر کې مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصو. سټارټ مینو ته به راشئ. په سټارټ مینو کې به په سرچ پروګرام ان فایل کې ورډ ولیکئ. که چېرې ستاسو په کمپیوټر کې ورډ پروګرام انسټال وي نو د دې پاس برخه کې ورډ پروګرام راځي، کلیک به پرې وکړئ. تر کلیک کولو وروسته ورډ پروګرام خلاص شو، بلینک ډاکومنټ به انتخاب کړئ او د بلینک ډاکومنټ سلیکټ کولو څخه وروسته تر هر څه وړاندې په مایکروسافټ پروګرام د پاس حاشیه مارجن او همدارنګه د ورقې لاندې برخې حاشیه یا مارجن چې کوم دي دا ورته کم کړئ. داسې مې کم کړو. له دې کار کولو څخه وروسته موږ راځو په پاس برخه کلیک کوو او انټر بټن او بیا انټر بټن کلیک کوو. دوه ځله ما د انټر بټن کېکاږه. انزرټ ته راشئ او په انزرټ کې تاسو راشئ ټیبل ته او په ټیبل کې یو سیل یا یو رو واخلئ. ما یو سیل انتخاب کړ او په دې کې تاسو واخلئ د ټیبل چپ طرف څخه کش کاږئ او په همدې رقم باندې د خپل انتخاب شوی ټیبل داسې واخلئ ښي طرف ته کش کاږئ. د دې کار کولو څخه وروسته چې کله وکړو دغه خانه لږ به مونږ په ځکه د کرښو ترمنځ سپیس ډېر کم ده، دا سپیس به لږ معمولي فاصله ډېره کړو په دې رقم باندې. او د دې کار کولو څخه وروسته د دې سیل په منځ کې ودرېږو، مطلب دواړو لاینونو ترمنځ ودرېږو او کیبورډ کې مونږ ټپ بټن ووهو. ټپ بټن به تر هغې پورې کېکاږئ یا یې پرس کړئ تر څو دا ورقه په دې کرښو سره داسې ډک شي. د ټپ بټن یې وظیفه دا چې دا کرښې مونږ ته تکراروي یا زیاتوي مونږ ته. په دې رقم باندې تر اخره پورې دا راوړو. کنټرول زیډ بل ورق ته لاړو. دې پورې زموږ کافي د موږ لپاره بس ده. دې کار کولو څخه وروسته بیا دلته به تاسو راشئ انزرټ ته او په انزرټ کې تاسو شیپ ته راشئ او په شیپ کې لاین واخلئ. لاین مو انتخاب کړئ یا سلیکټ شیپ بټن پریس کړئ کیبورډ کې او د شیپ بټن پریس کولو څخه وروسته په دې رقم سیده یو لاین ورسم کړئ. شیپ بټن ونیسئ تر څو دغه لاین یا کرښه سیده راشي. کلیک بټن پرېږدئ، هغې نه وروسته شیپ بټن هم پرېږدئ. کنټرول زیډ ووهئ. بیا ځل په دا هڅه کوو ځکه لاین لږ پوښ شو. انزرټ ته راځو، په انزرټ کې راځو شیپ ته، په شیپ کې لاین انتخابو او په لاین کې موږ شیپ بټن پریس کوو او په دې رقم باندې تر اخره پورې دا لاین موږ رسمو تر څو سیده راشي. کلیک هم پرېښودو، بل هغې نه شیپ هم پرېښودو. لږ به دا لاین اجست کړئ، فاصله به هم لږ څه برابر کړئ او دې لاین ته یو ځانګړی رنګ ورکړو. فرض کړه په دې لاین باندې کلیک وکړئ، فارمیټ ته راشئ، په فارمیټ کې شیپ آوټلاین ته راشئ او یو رنګ ورکړئ. لکه ما سور رنګ انتخاب کړو. په ځینې کتابچو کې په دې چپ طرف ته هم داسې یو لاین کرښه رسم شوې اوسي. دې کار کولو لپاره راځو بیا هم انزرټ ته راځو او شیپ ته راځو. په شیپ کې موږ بیا ځل لپاره لاین اخلو. دې لپاره چې ستاسو کار لا اسانه شي نو د ورقې زوم ان او زوم آوټ ته پام وکړئ تر څو کار هم اسانه شي. زه راځم شیفټ بټن بیا مې پرس ونیو او په دې رقم باندې دا کرښه داسې بیا اخره پورې رسموم وکړه. کلیک بټن سره شیفټ نه پرېږدئ. بیا تر راځم زوم د دې ورقې زوم ډېر داسې تر څو موږ ته واضح ښکاره شي. تاسو کولی دې لاین ته هم یو رنګ ورکړئ او شیفټ ته راشئ، شیپ آوټلاین ته او په دې کې ما سور رنګ انتخاب کړو. دا زموږ د کتابچې د کرښو یا د لاینونو برابرولو طریقه داسې وه. یو څیز بل هم کوو، په ځینې کتابچو کې په دې چپ طرف ته یا ښي طرف ته لیکل شوي چې موضوع او تاریخ لیکل شوي. دې کار کولو لپاره انزرټ ته راشئ، په انزرټ کې ټیکسټ باکس انتخاب کړئ. چې کله هم ټیکسټ باکس انتخاب کړ ټیکسټ باکس واخلئ او په ټیکسټ باکس کې کلیک وکړئ او د کلیک کولو څخه وروسته راشئ ټیکسټ باکس ته د غاړې بټن باندې کلیک وکړئ او چې ان فرنټ آف ټیکسټ واخلئ تر څو د دې ټیبل کې موږ دغه ټیکسټ باکس په اسانۍ لاسوهنې وکولی شو. دا ټول ټیکسټ باکس ما انتخاب کړ. د کمپیوټر ژبه بدلوم، لازم د انګلیش څخه دغه ژبه پښتو ژبې ته اړوم او په دې کې لیکم چې یو لیکم موضوع دوه نقطې او داسې کرښه ورسره وړم. کلیک مو که لاندې ښکته شوم، بل لیکم تاریخ په دې رقم لیکو، ډبل ډاټ لیکم او بیا ورته مثلا انډرسکور لامه یا دغسې کرښه راوړم تر څو دا تر اخره پورې ورسېږي. د دې دواړو کرښو ترمنځ فاصله لږ څه زیاته ده نو دې کار لپاره هوم ټب ته بېرته راځو، په همدې شیپ باندې کلیک وکړئ، په ټیکسټ باکس باندې کلیک وکړئ او راشئ هوم ټب ته. په هوم ټب کې لاین سپیسینګ ته راشئ او لاین سپیسینګ یو مه کړئ. دې کولو څخه وروسته دې لپاره صاحب موقعیت وټاکئ چې په کوم ځای کې راشي. خو دې نه مخکې چې موقعیت وټاکو تاسو وګورئ دغه ټیکسټ باکس چې موږ رسم کړی دا شاته بیکګراوند لري او آوټلاین لري. تاسو کولی شئ فارمیټ ته راشئ او د دې دغه آوټلاین او بیکګراوند څنګه کې ختم کړئ. اول شیپ بیکګراوند ته نو فیل مود انتخاب کړو او بیا راځم د دې شیپ آوټلاین ته آوټلاین هم لیکو ځکه زموږ دلته آوټلاین یا د دې دغه بیکګراوند په کار نه ده.
داسې انتخاب د دې نوم سره چې د لیکلو فارمیټ رائټ طرف ته کوي ترڅو پښتو لیکل د موږ سره په دې کم کار شي. دا موږ سره په مایکروسافټ پروګرام کې د کتابچې د پاڼ ډیزاین کول څنګه کول شو مایکروسافټ کې پروګرام کې موږ د کتابچې د پاڼ ډیزاین کوو. ایله دا ویډیو او کول ورته وي زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، خپل نوم سره شریک کړئ.